د بیلاروس موګیلیف سیمه د کانچي کلی. دا معلومه نه ده چې دا کلیسا د کوم سنت په نوم نومول شوې وه. زه وښایه چې د فرش کچه چیرته وه. پلستر شوی دیوال د چت څخه لوړ دی. د فرش سطحې لاندې د خښتو دیوال. د بیمونو لپاره د جوړولو پر مهال جوړ شوي نښونه. دلته د مربع برخې د لرګیو غټ بیمونه داخل شوي. د راتلونکي بیم لپاره هلته یو ځای شتون لري. دلته په مخالف دیوال کې تاکونه دي. دا روښانه ده چې د فرش کچه د معمار لخوا پلان شوې وه. د پور د سطحې لاندې په دیوال کې یو پراسرار جوړښت کشف شوی. دا د خښتو د والټ په بڼه جوړ شوي ځایونه دي. دوی د خښتو دیوال سره پای ته رسیږي. د معبد په دیوال کې داسې څو ځایونه شتون لري. د قربانۍ ځای ته نږدې یا بلکه د قربانګاه لاندې. دا نه کړکۍ خلاصې دي او نه دروازې. ټول طاقونه د خښتو په دیوالونو کې پای ته رسیږي. د یو طاق څخه پورته دیوال کې یو خلاص دی. دا د تیریدو لپاره خورا ټیټ دی. هیڅ سړی به دلته راشي. نور د وینټیلیشن په څیر. په سر کې د فرش بیمونه وو. تاه او ځای د پوړ سطحه لاندې موقعیت لري. دا هغه څه دي چې پرانیستل له بهر څخه ښکاري. یو سوری چې د ځمکې د سطحې لاندې پراخیږي. کله چې واوره وریږي او باران کیږي اوبه به دلته تیریږي او د ځمکې لاندې تاکونو ته بهیږي. ولې مذهبي ودانۍ د قربانګاه لاندې دیوال کې تاکونو ته اړتیا لري؟ د ذخیره کولو ځای په څیر نه ښکاري. ولې د نچس پورته جوړ شوي خلاصونو له لارې شتون لري؟ آیا دا وینټیلیشن دی یا رڼا؟ شاید کلیسا د لمانځه او اخلاقي ښوونې لپاره نه وه جوړه شوې. نور د تخنیکي حل په څیر. دلته دوی د اوبو او هوا سره یو څه وکړل. د قربانګاه لاندې په دې نیچس کې